په دې دور کې د ټولو نه لوی نقصان زما او ستا چې کېږي هغه زما او ستا د نیت برابروالی دی. اکثره زموږ نه لوی لوی عملونه او د غرونو برابر عملونه برباد شي د ریا د وجې نه. د دغې وجې هغه حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اخر د دې زمانې کې به یو انسان د غر برابر عمل وکړي، لیکن چې کله دا ځان ته شي نو هغه به برباد کی. او هغه حدیث کې دا الفاظ راځي چې د غر برابر او د تیهامه غر برابر عمل به د کړی وي. اذا خلو بمحارم الله انتهکوها، چې کله دا د الله تعالی په محارمو کې چې کوم شي حرام کړي دي به الته دا د هغې حتک کوي، الته هغه ماتوي، حدود د الله کراس کوي او ګناهونه کوي. دلته دا یو خبره ځان سره یاد وساتئ چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه چې کله دا ځان ته شو نو بیا داسې یو عمل کوي چې په هغې سره د غر برابر عمل بربادېږي. دا ګناه به په هغې دور کې څه وه چې انسان ځان ته شوی وي نو ځان ته خو بدکاري هم نه کېږي، ځان ته غیبت هم نه کېږي، کم یو کار دی چې ځان ته به شوی وي. دا حدیث د دې وخت مطابق دی. د دغې وجې نه الحمدلله دین اسلام عالمي دی او دائمی دی، د ټول عالم د پاره دی، کاغه تور دی او که سپین دی، کاغه عرب دی او که عجم دی، کاغه انګریز دی او کاغه پښتون دی، د ټولو د پاره دی او همیشه تر قیامته پورې دی. د دې خبره دې دور سره لګیږي چې په دې دور کې دا فتنه موبایل راوتی دی چې انسان ځان ته شي نو دلته دوه غټ ګناهونه دنه کیږي. یو دا کیږي د یو غټ عمل وکړه، عمرې ته لاړه، حج وکړه، صدقه یې ورکړه، بل یو خیریه بنسټ یې وچلاوه او ډېر ښه عمل یې وکړه، لیکن تصویران یې اخیستې دي. چې کله ځان ته شو سوشل میډیا باندې تصویران خواره کړل چې حاجي صاحب عمرې ته تللی دی، حج ته تللی دی، صدقه یې ورکړه، کوین یې وکنستل، مدرسه یې جوړه کړه. دغې وخت کې مونږ دا نه وایو په چا باندې بدګماني ښه نه ده، بعضې خلک په ښه نیت باندې کوي چې نور خلک هم دغه عملونه وکړي، نور خلک هم رابطار شي، د تشویق دپاره دا کار کوي. الله تعالی د هغوی نیتونه هم درست کړي، والله د هېچا عمل هم نه بربادوي، ځکه عمل کول دې دور کې، پیسه لګول په دې دور کې حقیقت دی لوی چیلنج دی. الله چا توفیق ورکړي، الله د هغوی نه قبول هم کړي. نو خپل اعمال د موبایل په وجه مه بربادوئ چې عمرې ته ځې، حج ته ځې، تصویر مه اخله، چې صدقه ورکې تصویر مه اخله، قرباني کې تصویر مه اخله، ویډیو مه نشر کوه په سوشل میډیا باندې، بل یو غټ عمل کې خپل آخرت مه بربادوه. او دویم مقصد د دې حدیث مبارکه دا دی، دا ځان ته دی او پردۍ ښځې رالي هغه ګوري، ګانې بجانې ګوري، خاکي ګوري، ګناهونه ګوري. نو په دې سره چې دا ځان ته دی او دا د الله نه نه یېرېږي. من یخافه بالغیب، اصل شی ایمان بالغیب دی او دا د الله تعالی نه چې غیب دی، الله تعالی ښکاري ورته نه دته، لیکن دته خو الله خو دته خو ګوري که نه، الله تعالی ته خو هر څه معلوم دی، الله تعالی ته خو ستا د زړه راز معلوم دی. تا ته که نن پلار او مور او نیکه او ملګري نه ښکاري او ځان ته لیکن الله نه خو پټېدی نه شي او بیا ته ګناه کوې نو ته ځان هلاکې. تا که د غرونو برابر ثوابونه کړي او اکثره موږ مونځ وکړو، تلاوت وکړو، ټوله ورځ قاریان صاحبان محنت وکړي، درس وکړي، لیکن چې کمرې ته راشي ستړی شوي موبایل راوالي، فیسبوک او ټیک ټاک او سوشل میډیا باندې ګناهونه ګوري، د ټولې ورځې عمل یې برباد شي. الله اکبر، ډېره د نقصان خبره ده، ډېر د بربادۍ خبره ده. رمضان مبارک وي، په سختۍ سره انسان روژه ونیسي، بیا سخته ګرمي وي، د شپې تراویح مو کړي، تلاوتونه مو کړي، ذکر اذکار مو کړي، اوږده روژه ونیسي چې روژه ماتې وکړي او تراونه بیا راشي نو بیا موبایل راولي، ګناهونه پکې ګوري، څومره تباهي ده. دغه شان یو سړی د حج ته لاړه، عمرې ته لاړه، بعضې بدقسمته داسې وي چې په جهاز کې هغه جنکۍ وي، هغوی ته ګوري عمل برباد کړي، یا الته په مطاف کې ځان نه بچ کوي، ځان نه محفوظه کوي. الله تعالی دې زما او ستا د ایمان حفاظت وکړي، الله تعالی دې زما او ستا خاتمه په ایمان باندې وکړي او الله تعالی دې مونږه د دغه شان ګناهونو نه بچ وساتي. صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دي، خپل نیتونه درست کړئ. د علماو نه منقول دي صلاح القلب بصلاح العمل، چې انسان درې صحیح کېږي هغه په صحیح عمل باندې صحیح کېږي، و صلاح العمل او عمل اصلاح هغه چې کېږي بصحت النیه،
چې د انسان نیت درست یو نیت برابر وي. نو نیت برابرول دا یو اهم شی دی. تاسو ته حدیث مبارکه ویلي انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارومدار په نیتونو دی. متواتر احادیث دي، ډیرو مختلفو الفاظو باندې دا حدیث راغلی دی. امام ابن قیم به فرمایله ان النیت بمنزله الروح، دا نیت چې کوم دی دا په درجه د روح کې دی. وان العمل بمنزله الجسد، او دا عمل په منزله د جسد کې دی. جسد چې وي او روح پکې نه وي نو هغه خل به پریدي نه، هغه به خرابېږي، هغه به خل قبر ته رسوي. نو ستا عمل کې چې نیت صحیح نه وي نو ستا په جسد کې بیا روح نشته. امید د الله نه دی چې په دې خبرو باندې مونږ پوه شو.